ته چېرته غواړې چې زما بچي دینداره شي نو ته ځان کې دینداري راوله. شیخ صاحب ډېر اهم او ډېر قیمتي نصیحت کړی دی، نو راځئ چې ټول یې په شریکه باندې وو. کیدای شي د بعضو د دعا ته سوچي، خو دې ته خو بیا د ډېرو لږو خلکو به سوچي، ډېر معمولي. هغه ده چې ما ته ځان برابر کو دینداره کو، زموږ بچي به دینداره شي. یعنی پلار لګیا دی شیشې ته ولاړ دی او کره 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 څه کوي؟ حجامت کوي او بچي ته څه وایي؟ سوچه ګیره به پرېږدي، ګورې مزېداره ګیره به پرېږدي. پلار پنسې په ځان پسې راکاږي، بچي ته وایي پنسې ګوره بره ساته، حرام دي. په پلار وده پروت دی منزله نه ځي، بچي ته وایي چې بانګ او ته جومات کې، او که ورځې ته وایي چې ته ولې تا ته ماب دی. پلار دروغ وایي د دې بچو په مخ کې، قصپا دروغ وایي، بلکې ووایم د بچو په مخ کې چې یوه پلانې راغلی او ما ورته داسې وویل. دا اوس دته ډېره وړه خبره ښکاري چې بس لکه سیلۍ وتېره شوه. نه، داسې سیلۍ تېرېده نه، استاد دې خبرې ډېر بد اثر پرېښوده شاته. بچو ته پته ولګېږي چې پلار زموږ دروغجن دی. نو چې دروغجن دی، دی ورته بیا سترګې راوباسي، وایي همیشه به رښتیا وې، همیشه به څه کې. ده په خپله قسمونه خوړلي چې د پلاني سره مې ورانه، او د هغه سره مې ورانه، او د هغه ښځه داسې، او د هغه مور داسې، او د هغه خاندان داسې، او هغه پلانې داسې. او بیا بچو ته وایي ګوره د خپلوانو ګوره خیال ساتئ، ښه هر چا سره راشه درشه. نو هغوی تا ته نه ګوري که نه ړانده دي. تربیت په دوه قسمه وي، دا فایده یې ده کې. یو تربیت په وینا، دا ډېر خلک کوي، دې ته توجه ده، ته بچي ته ووایه کوه مه کوه. دویم غلی تربیت دی، غلی چې هغه ته نه محسوسې، او هغه دا څه چې ته کوې دا ته دې بچي ته ښیې، او د دې نه بچی ډېر متاثره کېږي. لوی خو پرېږده، کله ناکله مې لیدلی دا ماشومانان دا د 3-4 کالو چې 3-4 کالو د پلار هغه پیزار به یې په کړي، هغه ګډ پیزار چابیانې به یې راغستې، وایي زه هم د بابا په شان روان یم، کار له ځم. ستا څه خیال دی چې دا ماشوم یې د نه زده کوي، نو دا لوی نه زده کوي؟ پلار په خپله نشه ییز دی، او بچي ته وایي نشې ته که نږدې شوې که نه، ستا خبره بې اثره ده. ولې؟ ته یې په خپله عمل کوې. مور بې حیا ده، بې پرده ده، پردې خیال نه ساتي. لور ته وایي که لوپټه دې د سر نه راولېده، نو ته خپل ځان ته وګوره. دا په خپله لنډې تنګې جامې، او لور ته څه وایي؟ وایي جنکو سره غټې کولاوي د حیا جامه مزه کوي. نو ته موږ دې تربیت ته سوچ نشته. دا ګوره موږ ټولو دا تربیت روان کړی دی، او موږ ورته سوچ هغه نشته. څه چې ته کوې تا نه یې زده کوي، څه چې ته کوې تا نه یې زده کوي. او په دې راته یو ښکلې خبره ذکر کوم د قرآن نه. الله رب العزت سوره اعراف کې ناشنا خبره ذکر کړې ده. الله وایي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الله وایي مزیدار ځمکه مزیدار فصل راوباسي، مزیدار ځمکه مزیدار فصل راوباسي، او خراب ځمکه خراب فصل راوباسي. څنګه چې ته یې داسې به فصل وي. اوس مې پوه نه شوئ. دې تربیت له توجه ورکړه، ځکه دا یو دا خبره یاده کړې د بچو په تربیت کې چې بیدار اوسه،
ستا هر حرکت دا بچی نوٹ کوي، ستا خبره نوٹ کوي، ستا کار نوٹ کوي، هر څه. نو داسې څه مه کوه چې ستا نه دي خوښ په دې بچي کې، او که چېرته د نه وشو انسان د ګناه ته کېږي، نو پوه که بچیه چې دا غلطي زما نه هم شوې ده، خو زه به م احتیاط کوم او ته به م احتیاط کوې، چې ده ته پته ولګي چې زما پلار دا کار کړی ده، خو هغه پې خفه دی، هغه ورته ګناه وایي. او چې ته په خپله سندرې یې لګولي دي او ریموټ اړې راړې، او چې کله بچی راننوت او مور ته ولو دی بوځه دی بوځه، دی هم بیا دا شي نه زده کوي. یعنې موږ له روا بچي له ناروا. خاص څنګه وایه ده نه تپوس یې کوه صاحبه ته څنګه غواړې چې دا بچی دې څنګه؟ یاره وایي چې خوږ اواز وي، ښکلی قرآن وایي او غټ عالم وي، غټ کې به دا الف هم همداسې اوږد کړي، او د دې خپل حال ته وګوره. د مور پلار اثر یې په بچو باندې، څنګه لباس ته اچي هغې ته وګوره، څنګه کینې پاسې وګوره. مور ته موږ وایو چې ته چې څنګه کینې پاسې، ته چې څنګه لباس اچي، دې په بچو باندې اثر دی. ورب الکعبه چې پې اثر دی، ورب الکعبه. ښه دا و د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو. دغه شان قیمتي او ضروري او اهم بیانونو دپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.